من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو جعل القرآن في إهاب ثم ألقي في النار ما احترق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شغله القرآن عن ذكري. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: من شغله القرآن عن مسألتي أعطيته أفضل ما يعطى السائلين وفضل كلامي على سائر الكلام كفضلي على أدناكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. درود شريف وآية. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. جناب صدر مجلس و زما عزتمند مسلمانان رو، نن بیا زمونږ دا محترم رور حضرت مولانا حافظ عبدالسلام صاحب و دغه دارالعلوم مدرسه کې د حافظانو او د قاریانو د دستاربندۍ دا مبارک اجتماع جوړه شوې ده. کال په کال دلته کې دغه اجتماع کیږي او کم معشومان برخورداران چې د قرآن شریف نه فارغ شوي وي هغوی ته د علماو په لاس باندې پټکي پسریږي، سندونه ملاویږي، علما بیانونه کوي، نعتخوانان حضرات پکې د حضور پاک صفتونه کوي. زمارونو حافظ صاحب محترم زمونږ رور نه الله د خیر دا ډېر لوی خدمت اخلي، پروردگار دې ورته دا خدمت قبول کړي او زمونږ او ستاسو دا ناسته او دا اجتماع د الله په خپل دربار کې قبول منظوره کړي. رب العالمین قرآن حکیم کی فرمائی دا ما چه کم آیات ولستو وهذا کتابون چه قرآن حکیم یو کتاب دے دا اللہ کلام دے دا اللہ خبری دی انزلناہو اللہ وی دا مونگ پڑیر لوی عزت و شرافت نازل کردے دے دا نورو کتابونو دا قرآن شریف دا نازلے دو منس کے دیر لوی فرق دے. تورات او زبور او انجیل دا فرشتو پلاس
په تختو باندې لیکل شوی خپل پیغمبر ته نازل شوی دی او قرآن شریف چې په کوم شان الله نازل کړی دی حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا فرمائی چې زرا زم او قرآن راوړم نو ما سره او یا زره فرشتې ملګري وي او دغه او یو زرو فرشتو کې هر فرشتې سره او یا زره ملګري وي الله ځکه وی انزلته نوی انزلناه فرشتو ته حکم کوم او یو ګڼ شمیر فرشتې د لکونو فرشتو په جلوس کې قرآن حکیم نازل کړی دی مبارکون ډېر لوی د برکت کتاب دی ټول وایي الحمدلله ډېر د خیر کتاب دی هر څیز چې د قرآن شریف سره نسبت پیدا شو هغه شی د برکت ګرځي پکم پیغمبر چې قرآن شریف نازل دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غنه د برکت لوی هستی بل نشتا کمی فرشتے چې قرآن شریف راوړی دی حضرت جبریل علیہ السلام په فرشتو کې دا غنه د برکت لوی هستی بل نشتا پکم میاش کې چې قرآن حکیم نازل دی د رمضان میاش دا غینه د برکت میاش بل نشتا نفل عبادت الله په فرض بدلی او د فرض ثواب رب العالمین یو په او یا ورکی کم شپه کې چې قرآن شریف نازل دی لیلۃ القدر چې ورته وایي د رمضان په اخیری لسو شپو کې چې کومه شپه ده د هغې شپې نه د برکت او د عزت شپه بله نشته په دغه شپه کې چې انسان عبادت کوي د یوې شپې عبادت رب العالمین فرمایي خیر من الف شهر د زرو میاشتو څه د پاسه د درې اتیاو کالو د عبادت نه بهتر شپه ده دا د قرآن شریف برکت دی کمو سینو کې چې قرآن شریف پروت دی هغه سینو نه برکتی سینې نورې نشته چا چې خپل نسبت د قرآن شریف سره پیدا کرونو د دواړو جهانو مبارک سردار فرمائی اشراف امتی حمدت القرآن و اصحاب اللیل کمو سینو کې چې قرآن پروت دی په امت د رسول الله مبارک کې ردینه بهترین سینې نورې نشته قسم دی چې قرآن شریف ته ګورو دا الله خبرې دي خبرې لکه زه چې څنګه خبرې کوم او تاسو اورئ قرآن شریف دا الله خبرې دي نو چې دا الله په ذات کې برکت نی او دا الله په خبرو کې برکت نی نو کوم شی به چې هغه به د برکت نه ډکي دا الله کلام دا الله خبرې مبارکون دا د برکت نه ډکې دي دا د ډېر لوی خیر نه ډکې دي الله دې د قرآن شریف د برکت نه زمونږ په سینو کې برکت واچوي معجزه د قرآن شریف ہر چیز ته چې قرآن شریف نسبتوں کے حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ د امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ شاگرد دے او زمون د حنفی فقه کے د امام محمد رحمت اللہ علیہ ډیر لوی احسان دے د امام محمد رحمت اللہ علیہ د امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ شاگرد دے پلار راوست امام صاحب تویدت قرآن شروع کا حدیث ورته شروع کا نو دے نوجوانو لا ویختی نور آغلی پدے مخ امرد ورته وی امام صاحب دے پلار توی بابا دے بوزا قرآن ورته یاد کا بیا راولا مطلب داو چې یو دو درې کاله کې به دې قرآن یادوي نو بیا به په مخ باندې ویښته راغلي که نورو طالبانو سره یو ځای کیني نو خیر دی بیا پلار بوت یو څو ورځې پسې بیا راوسته امام صاحب ته کېناو وی صاحب دې مې راوستی دی دا بچیو قرآن شریف ورته شروع کا حدیث ورته شروع کا دنه عالم جوړ کا امام صاحب ورته وی تا ته ما نه وی بابا
چې د باندې قرآن یاد کا وی یاد یې کو. امام محمد رحمت الله علیه په اور وځي کې قرآن شریف یاد کړی. اور وځي کې خو موږ د قرآن شریف تلاوت نشو کولی، موږ خو څه کې حافظ هم نشي کولی چې څلور پنځه سپارې وایي سر مې بوج شو نور نشم ویلی. موږ هسې تلاوت نشو کولی او هغه په اور وځي کې قرآن شریف یاد کړی دی. دا د قرآن شریف برکت. ما یو ځای د ماسخوتن مونځ کو، په مانځه کې مې سوره یوسف لوسته، په یو لفظ کې خطا شو. د مانځه نه پس یو سړي او ماشوم په غېږ کې نیولی او ری وسته او ما ته مخکې کېنو. غالبا یا به د 6 کالو یا به د 7 کالو. پلار یې ما ته وایي مولوي صاحب زما د ازوی پتا یو اعتراض لري، یو سوال در باندې کوي. مې وایه بچې وی تا په دې لومبي رکعت کې کو دویم اوس معیار دی دا سورت یوسف کې د لوسته یو لفظ پکې درنه پاتې شوی دی. ماشوم بچې ما ته وایي خطا شوی پکې. اته کې داسې و چې مونځ ته پې نقصان نه رسېد، عالمان را پسې شاته ولاړو، حافظان ولاړو، هغې پوه نه شو، هغه ماشوم پوه شوی و. مې بچې کوم ځای خطا شوی ما هغه آیاتونه یې راته وایي. وایي دا ټکې دې پرېښوده. مې تا ته سورت یوسف یاد دی څه؟ وی او پلار یې وایي دته نور سورتونه هم یاد دي، سوره تغابن، سوره ملک تبارک الذی، عما یتساءلون او سوره فتح، سوره یاسین. وی دا ورته یاد دي. او عجیبه دا وه چې قرآن شریف یې په ناظرم لا نه ویلی. داسې بله قرآن شریف کې تلاوت نه ورته هلکه یاد کړي دي څنګه دي. وی مور حافظه ده، یو دوه ټکي ورته یادوي. دا د قرآن شریف برکت ډېرونو که نه دی. څومره غټ کتاب، ژبه پردی، متشابه آیتونه پکې دي. یو آیت یو ځای کې راغلی دی او یو آیت هغه آیت بل ځای کې راغلی دی. اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة دا 22 کرته په قرآن شریف کې راغلی دی. یو ځای او بل ځای، یو ځای او بل ځای. نو چې سړی هغه وایي نو اکثر په متشابه کې خطا کېږي. ژبه پردی، غټ ضخیم کتاب او متشابه آیتونه او بیا څومره مسلمانانو ته یاد دی. الکان خو څه کې جنکو ته په سینو کې محفوظ پروت دی. دا نه چې بالغ به یادوي، ماشومانو وړو ته قرآن شریف یاد دی. دا د قرآن شریف برکت دی که نه دی؟ جواب راکړئ. بېشک برکت دی. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ بشپک گھنٹے کے قرآن شریف ختم ہو. علماء دا خلاف فتوہ جاری کلا. ویدا خودی دا احادیث و خلاف کئی. شپک گھنٹے کے قرآن شریف نہ ختمے گی، دنا خامخاص آیاتون او الفاظ پاتے کے گی. ذکر حضور پاک مبارک یو صحابی تفرمائے کہ دا وور وزو نمخ کے با قرآن شریف نہ ختمے. اما صحابی بار بار اصرار کو وی سیب زویل شم ماتی اجازت راکا وی نا اور وزو نمخ کے با ختم نہ کے. دا حدیث پا ذخیرہ کی چی ما تا سونا پورے معلومات تی صرف یو صحابی تا نبی علیہ السلام دا 3 روزو اجازت ورکڑے یو تا نورو تا نا. اما اگا بار بار وی سیب زلوستیشم وی نا مکوا وی نا لوستیشم وی خدا پا 3 روزو کی ختمہ و دے نظر بنا ختمے. نو علماء وی چی حضور پاک مبارک خود وور وزو یا دا 3 روزو دا ختم اجازت ورکڑے دے. نو تی سنگ پشپک گھنٹے کے ختمے معلومی گی دا چی سچل ول کے چل ول پیجنے. ما ته یو حافظ سے خبر کوله دا حافظان خپه نشه وی چاراتوی چې په مردان کې یو حافظ دی هغه په یو شپه کې قرآن شریف ختمای دی لاندو شپو وی میں چودری کا لار شم چې دا چل ته یاد کم چې دا قرآن شریف په یو شپه کې څنګه ختمای. ورته کېناستم سړی مې اشنا که چې ما ته چل وښایه چې دا قرآن شریف یو شپه کې څنګه ختمې. مونږ خو بې خودې پې نه شو ختمولی. وی چل یې راته شروع کړ. وی راته وی چې پلانکي صورت کې دې آیت له ورسې نو غوپه به شي. غوپه کېدل پېژنې هسې ګڼ ګڼ به کې او ځان سره به چې څوک در باندې پې نه شي. نو د دې مشابه آیت په پلانکۍ سپاره کې دې هلته به سر راوباسئ. نو چې بیا دومره تلاوت وکړې نو پلانکي آیات سره به بیا غوپه شي. نو بیا به پلانکي آیات سره راوځئ. نو شپږ گھنٹے کے خو بیا غسو ختمی چې غوپې پکې وای.
یہ غوپا پکې ونه دی خو قرآن شریف په شپږ ګنټې کې نشي ختمولی علماء د خلاف فتوا جاری کړه شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه خو هم څوک و هغه وی دا ګز او دا میدان راځئ ما ته مخکې کښېنئ که مې ختم که په شپږو ګنټو کې خو ټیک تا اگه ختم مې نه که بیا ستاسو خبره درسته ده بیا به دا دعوه به نه کوم د دلی په جامع مسجد کې ورته عالمان او قاریان راجمع شو چاته چې قرآن شریف یاد و هغې په یاد ورته غوږ کېښود او چاته چې یاد نو هغې قرآن شریفونه راواغېستل او د مازدیګر مونځ وشو او شاه صاحب د قرآن شریف تلاوت شروع کړ د خلکو خو دا خیال و چې د ماښام د مونځ وقفه به کېږي د ماسخوتن د مونځ وقفه به کېږي چې د 11-12 بجې شپږ ګنټې به شمارو نو قرآن شریف به ختم شي جناب د ماښام بانګ اعلان وویل چې قرآن شریف یې وناس ته ور ورسو دا د هغه کرامت د عالمانو څومره چې و وی صاحب ته ختمولی چې بل سړی نشي ختمولی دا د شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه کرامت دی لکه زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې کوم کرامت و امام صاحب رحمت الله علیه هغه به د شپې په 2 رکعاتو کې 2 ځله قرآن شریف ختمو یو رکعت کې به یو ځل قرآن شریف ختم کو او په بل رکعت کې به بیا قرآن شریف ختم کو امام شافعی رحمت الله علیه هغه به قرآن شریف په 2 رکعاتو کې 2 ځله ختمو حضرت عثمان رضی الله عنه د بیت الله په میانس کې په یو رکعت کې قرآن شریف ختم کړی دا د قاعدې او د قانون نه رونو بار خبرې دي دا عامه قاعده نه ده دا د قرآن شریف برکت دی او چې دا څوک یې زر ختمی دا هغه کرامت دی کرامت د بزرګانو اولیاو منې که نه منې کم چې د عقل نه بار کاری او د پیغمبر نه صادر شو نو دې ته معجزه وایي او کم چې د عام عادت او د عقل نه بار شي د یو نیک انسان د یو مسلمان نیک انسان نه صادر شي هغې ته کرامت ویل کېږي علامہ ذهبی په میزان الاعتدال کې لیکلی دی دا د امام ابو حنیفه صاحب مخالف هم دی په هغې ردونه هم کړي دي او هغه دا ټکي لیکلی د امام صاحب په حق کې ګوره حق خبر مخالف چې د چا بس صفت وکړي دا رښتیا وي هغه لیکي چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه شخصیت و چې قرآن شریف به په 2 رکعاتو کې 2 ځله ختمو هذا کتاب انزلناه مبارک قرآن شریف وایي الله دا الله کتاب وای خو الله په خپل کتاب کې وای چې دا یو کتاب دی چې موږ نازل کړی دی او د ډېر لوی برکت کتاب دی د ډېر لوی خیر کتاب دی د ډېر لوی برکت کتاب دی قسم دی حضور پاک مبارک چې به تلاوت کو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائی ولجوفه عزیز کعزیز الورجل موږ په قرآن تنګېږو امام صاحب چې لږ غوندې تلاوت زیات کی کله په یو وخت په ودرېږو کله په بل وخت په ودرېږو او د سار مانځه کې کله په یو خپه کله په بل خپه او چې سلام مولوي صاحب چرته پکې تللی وی کم خوا دې پکې سوچ کړی او هغه جومات نه منډه وو اوس بیا د تراور ودې رالی که نه چې کم جومات کې د محلې په جومات کې د قرآن شریف ختم کېږي ډېر خلک هغه جومات ته نه ځي بل جومات ته ځي یاره جي ختم کې نه شو درېدلی فلین کوچ ته خو 1 غنټه انتظار کولی شي او ختم کې نه شي ودرېدلی او هغه ملا پسې مونږ تراویح کوو چې هغه تراویح لکه د کلاشنکوف یو کرته وباسي فلانکي ملا صاحب ډېرې زر تراویح کوي هغه تکړه دی 20 منټو کې ټول مونځ او تراویح ختم کړي دا خو ته خدای سره خبرې کوې مونځ خو د الله سره مناجات دی دا شیطان نوم ته په دې به خدای منې په دې به قرآن منې دې جومات کې په 45 منټه کې تراویح شي او هغه دا کته باړي بند په جومات کې په 20 منټه کې وشي په دا لاره پتلو دې څونه ټیم ولګېد او په راتلو دې څونه ټیم ولګېد نو وخت خو دې بچت نه کړ ځکه هغه جومات ته پتلو دې هم ټیم لګي په راتلو دې هم وخت لګي وخت دې بچت نه کړ خو معلومیږي دا چې د قرآن په اورېدو تنګېږي دلته قرآن باندې وخت لګېد او هلته په قرآن وخت نه لګي خدای دې مونږ جوړ کړي جوړ که مونږ روغ شو که نه او مونږ برابر شو هر څه به ټیک ټاک شي قرآن حکیم د برکت کتاب کومو سینو چې د قرآن سره خپل تعلق پیدا کړی دی هغه سینې ډېرې د برکت سینې دي امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه او مونږ د قرآن دپاره څو کړل مونږ خو تلاوت هم نشو کولی مونږ په قرآن عمل هم ونه کړ په خدای قسم د قرآن دپاره
چې خلکو کومې سختې برداشت کړې دي. حضرت عثمان رضی الله عنه چې شهید شو د قرآن د پاسه شهید شوی دی. هغه قرآن شریف چې حضرت عثمان رضی الله عنه وینې پې د پاسه پرتې وې اوس هم په ترکو کې پروت دی. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې د حضور پاک په محراب کې په نیزه او په چاړه باندې وویل شو د قرآن شریف آیات په ژبه چلېده. د سهار مانځه کې قرآن په ژبه چلېده او په نیزه باندې وویلی شو. حضرت احمد ابن حنبل رحمه الله په یو مسله کې د قرآن متعلق هغه ته چې کوم تکلیف ورسېده، یو حق مسله د زمانې بادشاه معتزلي د غلط عقیدې خاوند هغه به قرآن د الله خبرې نه دي، الله خبرې نه کوي. هغه دا یو سوچ. بادشاه هم د هغه په مذهب شو، وزیران هم د هغه په مذهب شو، او قاریان او حافظان چې څومره د هغه د نږدې ټول د هغه په مذهب شو. شافعي صاحب یې راونیوه. شافعي صاحب ته وایي ستاسو سوچ او څه د نظریه ده، راشه موږ سره مناظره وکړه، بحث را سره وکړه. شافعي صاحب ورته عجیبه جواب ورکړ. وایي زه خو دلته د بادشاه په دربار کې بحث نه کوم. وایي کوم ځای به بحث کوې؟ وایي د دریاب د پاسه به کینو بحث به کوو. دغه ملا دې راوباسه میدان ته زوبه او د دجلې د دریاب د پاسه به زم جانماز خورم کینوم به پې او ته ستا دا ملا به م کیني هلته به بحث کوو. ملا صاحب خو پوه شو چې په دریاب مې وړي، په دریاب مې وړي. اخو د بزرګۍ خاوند دی د کشف او د کرامت، اخو پې د پاسه مونځ کوي او ما غر کوي. وایي زه دله به مهلت ورکو. شافعي صاحب له به مهلت ورکو. امام شافعي صاحب له مهلت ورکو. هغه وایي دې وطن نه هجرت پکار دی، لړ مصر ته. امام احمد ابن حنبل یې راوسته. وایي ستا څه سوچ دی، مناظره کوې که نه کوې؟ وایي تابعدار. مناظره وګټل او سره هغې بادشاه جیل کې واچو. سپینګیري ملا، سپینګیري غټه غټه ګیره سپینه، او د احادیثو او د قرآن حافظ، او د څومره احادیثو حافظ دی. ملا لقاري مرقات کوي د 6 لکو احادیثو حافظ دی، 6 لکه احادیث. او علامه ذهبي وی د 10 لکو احادیثو حافظ دی، 10 لکه احادیث. قرآن شریف څه 6.5 زره آیته دی چې د دغه 10 لکو نه به څومره جلدونه جوړېږي. لیکن هغه ظالم بادشاہ معاف نه کړی ورته او جلاد ته په دورو یې ووهه د قرآن په مسله کې. شاګردان ورسره راغلي دي او په دې غاړو کې خواره ناست دي. څوک د یارې غریبانان غږ نشي کولی. جامې یې ترې وویستې وه، لنګوټې یې ورته واچو او جلاد ته یې ووهه. ګوره چې انسان بوډۍ سپینګیري وي د چا لاس وله ورځي نه، او بیا چې د قرآن حافظي او د حضور پاک د حدیثو حافظي او د زرګاو علماو استازي هغه باندې چې څوک غزار کوي دا ډېر لوی بدبخته دی، دا ډېر سپېره دی. جلاد ته یې ووهه. چې جلاد ولا غزار ورکړم به غزار نو دی وایي بسم الله. چې جلاد ولا دویمه دوره راوبروله دی وایي الحمدلله. یو حق مسله کې هو غزار کړم. چې جلاد ولا دریمه دوره راوبروله دی وایي انا لله و انا الیه راجعون. او چې څلورمه دوره ولا راوبروله وی لا حول ولا قوة الا بالله. او چې پنځمه دوره راوبروله نو هغه خپله مدعی بیان کړه القرآن کلام الله غیر مخلوق. قرآن د الله خبرې دی، د الله کلام دی. او څنګه چې الله مخلوق نه دی، کلام مخلوق نه دی، د الله صفت دی. وی وها چې بله دوره یې ورکړه وی لن یصیبني الا ما کتب الله لي. چې ماله الله څه لیکلي دي هغه را رسېږي، د هغې نه زیات نه را رسېږي. چې بله دوره یې ورکړه نو پرتوغاق یې وشلېده. چې پرتوغاق وشلېده شاګردان په دې غاړو کې ناست دي، هغوی چغې جوړې کړې چې خدایه دا خو زمونږ د سپینګیري شیخ ایا لاړه، زه په دروغو چې مړ شي خو قبر ته لاړ شي، خدایه دا به څه کېږي؟ دا سپینګیري خو رسوا شو، خدایه دا ولې دا زونه ظلم د سره دا بادشاه کوي؟ دا خو غریب رسوا شو، دا عورت به ښکاره کېږي، الله دا به څه کېږي؟ احمد ابن حنبل داسې سر اسمان ته اوچت کړ او بیا سر راښکته کړ
تاریخ لیکي ورونو ملا علی قاري مرقات په اول جلد کې لیکلي دي په خدای باور کوه وایي پرتوګ په خپله اوچت شو د پورې پیوس شو غره د کرامت په یو کم دېرشمه کوله باندې بېهوشه شو بادشاه شاګردانو ته یې ویې راشئ دا ملا م یوسئ چې یویړه او لږ مسول شو برابر شو نو شاګردانو دې تپوس وکړ وی صاحب نوره پروا نه وه خپه و در باندې خو چې هغه کمې دورې سره ستا پرتوغاق اوښتېده هغه سات الله په مونږ تېر کړ تا صاحب اسمان ته وکتل او بیا دې سر راښکته کړ تا سووې او بیا پرتوګ په خپله اوچت شو در پورې پیوست شو وی ما چې کله دا پرتوغاق اوښتېد نو دا وخت په ما مجیبه تېر شو ما زر الله ته سر اوچت کړ زه کله کله ویم علماء سره ظلم کوي او په پټکو باندې او په سنتو باندې او په دینی حلقو د یلغار دی زم شکر دی د دې خلکو د فریاد ځای شته او د فریاد د ځای نه علاوه د فیصلې ځای هم شته چې د قیامت لویه ورځ ده نن د امریکې او د برطانیې او د یهودو لویه دشمنه دینی مدرسه ده د هغې سوچ تاریخي دینی مدرسه بدنامه کا یو ځای کې عجیبا نو خبره درته وکړم یو ځای کې د انجیوز یو دفتر دی دننه پکې نوجوانه لکانان او نوجوانې جینکې کټو لستوڼو والا لګیا دي او خپلې نخرې کوي د پلیتۍ اډه او صاحب د پاسه پې غټ بورډ لګولی دی دارالعلوم فلان کې حفظ القرآن او تعلیم القرآن او بیا پولیس راځي پې چاپه لګوي او چې چاپه لګوي او دن راشه وګوره که نه مدرسې ته په مدرسه کې څه کېږي دا د مدرسې د بدنامولو یو چال دی په خپله د بدکارۍ او د زناکارۍ او د الکانو او د جینکو یو ځای جوړ کړی دی بربند پکې غټ او د پاسه پې بورډ د مدرسې لګولی دی چې بدنامي د مدرسې راشي یا د خدای ظالمه څه کوې قرآن بدنامه د خدای ظالمه مدرسه کې خو احادیث خو لیکېږي احادیث بدنامه د خدای ظالمه دې مدرسه کې خو حافظ قرآن یادوي نو حفظ بدنامه خدای نه ویریږه دا د یهودو او د عیسایانو او دغه خلکو سازش دی سازش چې مدرسه بدنامه شي عالم بدنام شي طالب العلم بدنام شي قاری بدنام شي ګیره بدنامه شي پټکي بدنام شي نن په لاره چې دی پټکي والا به کوس کي ګیرې والا به کوس کي هلکه دې خورا کوس شي ګیرې والا بل چا د غږ نه کوي دا ګیره والا لټای هلکه ګیره کې خو جیکټ نه پټېږي د خدای ظالمه پټکي کوس کا نو پټکي کې جیکټ پټېږي جیکټ والا ته خدای شته که څوک ورنږدې شي ګیره بدنامول ګیره لټوه پټکې لټوه پټکې بدنامول شیخه دې خواشه خلکو ګیرې وخریلو خلکو پټکي کوس کړل دا د امریکې او د برطانیې سوچ دی او خفه کېږئ ما د هغې نه ګیله نه کوه خو د دین دشمنان دي د دشمن نه خو به دشمن ګیله نه کوي ګیله د هغه چا نه ده چې ژبه ستا خوځوي مسلمان دی کلمه وی مون در سره کوي او سوچ د هغې خلکو دلته پیش کوي په مختلفو طریقو باندې مدرسه بدنامه شي خلک به بچي نه وربوځي چنده به نه ورکوي عالم بدنام شي خلکو زړه به ترې تور شي خپل بچي نه به حافظ او عالم نه جوړوي دین به خود ختم شي خدا یاد وساتئ امریکا او برطانیې یهودیان نن په قلاره کښېني څومره چې دوی د مدرسو خلاف کوي هغه پروردګار مدرسې نورې زیاتوي تاسو وګورئ په منډلي کې څونه مدرسې وي ګیر چاپېر علاقو کې وګورئ مخکې څونه وې اوس څونه مدرسې جوړې شوې او دا وګورئ چې مخکې به څونه طالبان فارغېدل اوس څومره فارغېږي په یو کال کې په زرګونو طالبان صرف زمونږ په دا یو صوبه کې فارغېږي او په زرګونو حافظان فارغېږي پخوا به په ټول کلي کې چې یو حافظ و ختم له بچا حافظ نه مونته راشه زمونږ په تورنګو کې چې حافظان شمېرې خدای شته کې وشمېرلی شي دومره ډېر دی الحمدلله ستاسو منډړي او باړې بندونه کې حافظان د شمېر نه به زیات دی الحمدلله دین چې څومره دباوی هغه همره وبراوېږي هغه همره اوچتېږي نو وی صاحب تا چې سر اوچت که اسمان ته وی او چې پرتوغاق مې وشلېده نو ما خپل رب ته سر اوچت که د فریاد ځای ته ما څه یا رحیم یا ودود ای زما رحیمه ذاته
اے زما دوست خدایا، یا ذل عرش المجید، اے دا عرش خاونده، اے دا لوی بزرگی خاونده، اسألک بعزتک و قدرتک و سلطانک، ستا پا لوی عزت دن سوال کم، ستا پا لوی طاقت و لوی بادشاہ دن سوال کم، ان کنتو علی الصواب فلا تحتک ستری، خدای که پا حق ابن زما پرده مالا. بیا مجیبه خبره کوي که په ناجیدن چې سره سره کې کوه خو پروردګاره که په حق یم نه زما پرده مه اخله. نو الله زما پرتوګ روچت کو بې پرتوغاښې را پورې کلک کو. امام شافعي صاحب استاد دی، هغه ورپسې سوال جواب ولېږه احمد ابن حنبل پسې، وی شاګرده چې کمې وینې ستا د قرآن په مسله کې په کم درو والې شوې دغه جامې به د وینو نه نینځې ماله به راولېږې. تحفه کې هغه جامې خپل استاد امام شافعي صاحب ته ولېږلې. هغه ته چا وی صاحب په دې څه کې؟ وی زما دا وصیت دی چې ماله کله کفن راکوي زما د شاګرد د احمد ابن حنبل دا په وینو ککړو جامو کې ماته کفن میلو شي. ما لکه الله تپوسو کې شافعي صاحب وایي چې امام شافعي څه دې راوړي دي؟ خدایا اسم م نه دي راوړی، ځان نه وروسته یو شاګرد مې پرېښی دی چې هغه د قرآن شریف په مسله کې په درو والې شوی دی او دا د هغه د وجود د وینو نښه مې درته پیش کړې ده. بس قرآن دپاره دومره سختۍ خلکو برداشت کړی دي. الله مقام کم ورکه. احمد ابن حنبل چې وفات شو تاریخ لیکي جناب یو یهودي په تاریخ کې دومره لویه جنازه د بل چا نه راشوې کومه چې د احمد ابن حنبل وه. یو یهودي هغه ځای کچ کړ چې کوم ځای کې د امام احمد ابن حنبل جنازه شوې وه او اندازه ولګوله چې دې ځای کې څومره کسان ځایږي. نو لسو لکو خلکو په د جنازه کړې ده، لس لکه خلک او د څلوېښتو میلو نه خلک پیاده جنازې له راغلي دي او 10,000 کسان د امام احمد ابن حنبل په جنازه مسلمان شوي دي د جنازې د وجې نه 10,000 کسان. او چې کوم ځای دفن شو 240 کاله پس 234 سال پس یو عالم وفات شو، هغه دا وصیت وکړ امام احمد ابن حنبل خوا کې خښ کړي. نو چې هغه قبر کنه نو د احمد ابن حنبل لحد پکې مات شو، د هغه کفن ښکاره شو. علما لیکي مضبوطه خبره ده وی په قبر کې په لحد کې داسې پروت و لکه چې پرون چا خښ کړي وي. زمارونو دا د قرآن او د حدیث برکت دی. رب العالمین فرمائی وهذا کتاب انزلناه مبارک، دا مونږ نازل کړی دی او ډېر لوی د برکت نه ډک دی. تلاوت چې کې څونه ثواب پې درته ملاوي، چې حفظ یې وکړې څومره فایده ده ورکې. حافظ به رب العالمین د جهنم د اور نه ساتي. یاره چې قرآن یې سینې ته کوشوي الله دې قرآن زمونږ سینې ته کوز کړي. دکه حضور پاک فرمائی آخر زمانه کې داسې خلک به راشي یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرهم، چې قرآن به لولي خو قرآن به د مرۍ نه لاندې نه کوزېږي. نو قرآن دې الله زمونږ د مرۍ نه لاندې زړه ته کوز کړي، زړه ته. دا حافظ به د قرآن د جهنم په اور به نه سوځېږي. زمارونو د قرآن شریف مدرسې خو د قرآن خدمت کوي، د حدیثو مدرسې د حضور پاک د خبرو خدمت کوي. نو چې کوم ځای د الله د خبرو خدمت کېږي او کوم ځای کې د رسول الله مبارک د خبرو خدمت کېږي د دغې ادارو نه د دغې خاورې نه بهترینه خاوره په مخ د ځمکه نشته. او کومې ژبې کې د الله د کتاب خدمت کوي او کومې ژبې کې د حضور پاک په خبرو چلېږي، قسم په خدای که د دغې ژبو نه او د دغې سینو نه بهترینې سینې او بهترینې ژبې شته. یو ډېر لوی بزرګ دی سهل تستري رحمه الله، ډېر لوی بزرګ دی. زمونږ د څلورو واړو طریقو په سلسله کې مخکې راغلی دی. امام ابو داود صاحب له راغی، چا هغه ونه پېژن، ورته وی صاحب دا سهل تستري بزرګ دی، نوم یې اورېدلی ورته پاڅېده. او ورته څه وایي امام ابو داود د حدیثو لوی استاد دی. وی صاحب یو حاجت مې د هغې پسې راغلی. وی وایه حضرت ته ولې راتلې؟ مونږ به دې غوښتي وو. وی نه زما یو حاجت دې پوره کې به یې راله. وی بلکل پوره کوم راته وایه. وی نه وعده را سره وکړه. وی که مې وس کي وعده در سره کوم. وی ستا وس کې دی؟ وی چې وس کي بس وعده ده. وی ژبه دې راوباسه چې درله ښکل کړم. امام ابو داود ورته وی ته خو ډېر لوی بزرګ یې، د دنیا مریدان دي دي زما په ژبه څه کوې چې ته ښکلی؟ وی ته په دې ژبه د حضور پاک د حدیثو لولول کې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم کذا. نو چې په کجمه ژبه د حضور پاک د مبارکو خبرو خدمت کېږي، زړه مې غواړي سفر مې دی لو که چې دا ژبه درته ښکل کړم. د چا په لکه چې د الله قدر وي د هغه د خبرو قدر به مي. داسې ده که نه ده؟ دا لنډ دلیل دی بس.
او د چا په زړه کې چې د رسول الله مبارک قدر نو د هغه چا قدر به کوي چې څوک د رسول الله په احادیثو ژبه لګوي. د چا په زړه کې چې د قرآن قدري د قرآن د مدرسې سره به عزت به کوي، او د چا په زړه کې چې د احادیثو مبارکه او قدري د احادیثو د مدرسې سره مینه به هم ساتي. رون درخواست درته کوم د مدرسو سره محبت چنده ولا ورکوي، پروا مه ساتوئ، پر لږی ډېرئ ساماني شی ورکوئ چنده چې وس دې کېږي 10 روپۍ دې هم کېږي مدرسې د چنده ورکوه. د پردي بچي کې تا ځان لیسه پیدا کړه. حافظانو او د قاریانو د عالمانو لاسونه خپل کې، دا ستا د پیغمبر ستا د الله په منځ کې واسطې دي، ستا د قرآن او ستا د حضور پاک د حدیثو خدمت کوي. نو موږ حافظ صاحب ته زموږ محترم رو جناب حافظ مولانا عبدالسلام صاحب ته مبارکباد پیش کړو. دغه دارالعلوم جامعه ابو بکر صدیق نوم یک عجیبه دی چې هغه کې دا کم خدمت روان دی، هر کال پکې حافظان او قاریان فارغېږي. دغه حافظان او قاریانو ته زما طرف نه مبارکباد دی، الله دې ورته دا ختم د قرآن شریف او دا قرآن شریف مبارک کړي او پروردګار دې مدرسې له د دې نه زیاته ترقي ورکړي. د حافظ صاحب په عمر کې الله تعالی برکت پیدا کړي او زمونږ د دې مدرسې د حافظ صاحب د مدرسې چې کوم بانی دی د دې محترم ورور چې هغه په مانځه کې د قرآن شریف په تلاوت باندې د قرآن شریف په تلاوت په دوران کې هغه ته رب العالمین مرګ ور نصیب کړی دی. الله یې د هغه په قبر انوار نازل کړي. څوک چې دې مدرسې سره امداد کوي د مال او د بدن، پروردګار دې ورته د دواړو جهانو اجرونه نصیب کړي. او تاسو چې دا د غرمې داسې په دې ګرمۍ کې راغلي یې او دا تو هم برداشت کړ او تر اوسه پورې په محبت ناسته مو کړه، الله دې د دې تو په برکت ستاسو نه د قبر او د جهنم د تو نه وساتي. دا تو دې تاسو له رب العالمین د قبر او د محشر او د هغه نبی علیہ السلام د میدان کې د هغې مخکې په خشته او ښکلو هواګانو د جنت باندې بدل وګرځولی کړي. ګرانو محترمو اورېدونکو، د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 364 نمبر کې کیسټ کې تاسو اورېدل چې قرآن شریف یو مبارک کتاب دی، په دې باندې بیان تاسو اورېده. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دې نه علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په مختلفو موضوعګانو بیانونه او دورې به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي. ټلیفون نمبر دی 255 29 12. د قرآن شریف متعلق بعضې آداب د وینا هغه دا دي چې سړی د قرآن شریف تلاوت کوي او د قرآن شریف په لاس کې واخلي، نو مسله د دین دا ده چې دی د هغې دپاره اودس وکړي. قرآن شریف له بغیر د اودس نه ګوتې ورولل دا ګناه ده. نو قرآن شریف کې چې څوک تلاوت کوي او قرآن شریف یې مخې ته پروت یې لاس وروړي، نو دی به خامخا اودس کوي. او که په یادو څوک تلاوت کوي نو آداب یې دا دي، مستحبه ښه خبره دا ده چې دی په اودس کې وي، خو که بیا د اودس نه دی بې اودسه وي رکوټ یې بې اودسۍ کې، نو خیر دی دی په یادو تلاوت کولی شي. او که یو سړی په لویه بې اودسۍ کې مبتلا وي نو هغه د قرآن شریف په یاد هم تلاوت نشي کولی او قرآن شریف له ګوتې هم نشي وروړلی. دارنګې یو زنانه هغه د ماشوم د ولادت په بیماری کې وي یا د زنانو چې خپل د میاشتې کومه بیماري وي په هغې کې مبتلی، نو دا زنانه به د قرآن شریف تلاوت نه کوي او ګوتې به هم نه وروړي. البته علماء کرام لیکي که بالفرض دا زنانه د قرآن شریف استاده ده چاته قرآن ښیي او یا شاګرده ده او قرآن زده کوي، نو بیا خو د میاشتې دا مخصوص بیماری کې وخت ډېر ضایع کېږي، نو دی د قرآن شریف تلاوت کولی شي خو په یو څو شرطونو. یو شرط یې دا دی چې د تلاوت نیت به نه کوي، د عامې عربۍ ژبې د زده کولو یا د ښودنې نیت به وکړي. او دویم آیت به پوره نه وي، په نیم نیم آیات باندې به وقف کوي. او که چېرته سړی په لویه بې اودسۍ کې مبتلي دی د قرآن شریف تلاوت قطعا نشي کولی تر څو چې دی ونه لامبي یا که اوبني، نو د هغې اوبني بالفرض نو بیا د تیمم وایي تلاوت د قرآن شریف بیا کولی شي. ښه بیا د قرآن شریف آدابو کې دا دی چې سړی تلاوت کوي نو هر خوا چې مخې کولی شي، خو آداب یې دا دي چې دی د اودس وکړي قبلې طرف د مخ کې او د قرآن شریف تلاوت ته شروع کړي.
که قبله ته مخې ممکن نی نو خیر دی په بل طرف تم چې مخکې نو تلاوت کولی شي. مخکې به اعوذ بالله و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نو بیا د تلاوت شروع کی. او که په دامینس کې د سوجه نه تلاوت بند شو او دی بیا شروع کوي نو صرف اعوذ بالله من الشیطان الرجیم چې وایي نو دام کافی ده. تلاوت چې دی کوي کوشش دی وکړي چې دی وجاړي ورسره جړغونې شي، ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به تلاوت کو جړل به ورسره. دارنګې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نه منقول دی چې هغې به د سهار مانځه کې د سورت یوسف تلاوت کو او جړل به پکې. نو د قرآن شریف تلاوت د الله خبرې د الله کلام دی. یا سړی په مینه کوي او لکه د یو محبوب خبرې څوک کوي یا اوري او ورسره وجاړي نو جړا ورسره بهتره ده. بلکې علما لیکي که یو سړی د جړا نه وردي نو ځان دې ورسره جړغونې کړي. بغیر د مانځه نه چې دی د قرآن شریف تلاوت کوي نو چې کوم ځای کې دعا پکې راشي لکه ربنا آتنا فی الدنیا نو پټ دې ورسره آمین ووایي، یا وللضالین ووایي نو په پټه طریقه دې ورسره آمین ووایي. او چې کوم ځای د جهنم ذکر راشي یا قنا عذاب النار نو هلته کې هم دې په پټه طریقه باندې آمین ووایي. بله خبره دا ده چې د قرآن شریف د ختمېدلو نه پس چې دې تلاوت ختم کی نو دې بیا دعا وکړي، لاسونه دې پورته کړي او د الله په دربار کې دعا وغواړي، ځکه د قرآن شریف یو اهم عبادت دی او د عبادت نه پس رب العالمین دعا قبلوي. نو دې دعا وکړي او دعا کې ردام وایي چې خدای پاکه که د قرآن شریف په دې تلاوت کې زما نه څه غلطۍ شوي یا څه بېادبۍ شوي هغه راته معاف کړي. او دا دې مو وایي چې قرآن شریف الله زما د زړه روښانتیا وګرځي او زما په عمل نصیب کړي. په ګرځېدو کې مې یو سړی کې ګرځي د قرآن شریف تلاوت کولی شي، لکه حافظان چې قرآن یادوي نو ناسته خو ورته ګرانې نو دی ګرځي را ګرځي او قرآن شریف تلاوت کوي. قرآن شریف چې کوم ځای کې تلاوت کېږي نو مسله دا ده چې مسلمانان دې چپ هم شي او غوږ دې ورته کېږي. دوه خبرې شوې، یو چپ کېدل او بل غوږ یې ښودل. لکه بعضې سړي خو غوږ یې ښي خو بل چا سره هم پټې پټې خبرې کوي، دا ګناه ده. یا بعضې سړی هغه چپي خو غوږ یې بل طرف ته دا هم ګناه ده. هم به چپ شي او هم به غوږ ورته کېږي. تسبیح به نه اړئ، بعضې صوفیان حضرات تسبیح مړئ او د قرآن تلاوت ته یې غوږ مېښودي، دا ګناه ده، دا ناجایز دی. قرآن شریف کې الله فرمایي اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، چې کوم ځای کې قرآن شریف لوستل کېږي نو تاسو چپ هم شئ او غوږ ورته کېږئ نو تاسو باندې به د الله را طرف نه رحم وشي. مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه معرف القرآن کې لیکلي دي چې د دې آیت نه دا معلومیږي چې قرآن شریف ته چپ شي غوږ دې کېښود الله به در باندې رحم وکړي. نو که الله چپ نه شوی غوږ دې کېنښود نو ممکن ده چې د رحم په ځای د الله تعالی قهر او غضب په سړي باندې نازل شي. بعضې خلک په تلاوت په زوره په لوډ سپیکر باندې کوي، نو بلا ضرورت په لوډ سپیکر د قرآن شریف تلاوت ښه خبره نه ده. ته ټیک ده چې سړی د قرآن شریف تلاوت کوي، فایده سره په لوډ سپیکر کې لوډ سپیکر کې د قرآن شریف تلاوت چې کېږي نو مسلمانانو له چپ کېدل پکار دي. ټول مسلمانان خو نشي چپ کېدی، د خلکو د دنیا ضروریات دي. څوک به کټوی سمسی پخوي یو بل ته به اواز کوي، څوک به خپل سبق وایي، څوک به مریضي وی به کوي، د چا به د دنیا څه بل شغلي، دکاندار به سودا خرڅي، ګاهک به سودا اخلي، نو ټول خو نشي چپ کېدلی. نو دا میر صاحب د مرقات لیکلي دي مولا د قاري که یو قاري په زوره تلاوت کوي په داسې ځای کې چې خلک چپ کېدی نشي او خلک په خپلو ضروریاتو کې لګیای نو د هغه خلکو چې څونه ګناه کېږي هغه د قاري په سر بار کېږي. نو په زوره تلاوت هغه ځای کې پکار دی چې خلک ورته متوجه وي، یا غوږ ورته کېږي، یا یو سړی تقریر کوي لرې خلک یې اواز نه اوري نو دی د لوډ سپیکر په ذریعه تقریر کوي. نو دغه ضرورت دی کوشش دی وکړي چې ډېر په اوچت اواز نه چې هغه څوک یې اوري چې هغوی ته لوډ سپیکر لګېدلی. بل دی کې اکثر د سجدې آیت راشي نو چې څوک یې واوري نو په هغه باندې د تلاوت سجده واجبېږي. نو په کورونو کې زنانه خو خیال نه چې په موږ د سجدې نه تلاوت سجده واجبه شوه. په کورونو کې اکثر مریضانی یا اکثر څوک مطالعه کوي دینی یا د دنیا یا خپل ضروریات، نو په لوډ سپیکر بې ضرورته تلاوت په زوره نه دی پکار. د قرآن شریف په آدابو کې دا ادب دی چې سجده تلاوت کم آیت اولوستلی شي نو چې کم قاری اولوستو نو دی به هم تلاوت سجده کوي.
که دغه وخت نه رستم کولی شي او چې چا اوریدل هغه پینی پیری وته و چې مار سجده آیت ولستا ناغي بم سجده کوي دا واجب ده او چې سجده کله کوي هغه له بودسو کی او بیا چې کوي د سجده طریقه ده چې دا یو ولا سجده ده د دوه تکبیر په میانس کې نیت په ودو کی لکه دا نیت وو کې چې زره دغه سجده چې ما اورید یا مې ولستا دا هغه سجده دا هغه تلاوت سجده کو نو دا نیت په لکه اوې په خلی غږونه کې هم خیر دی نو الله اکبر به وای نو دی با الله اکبر نه پس سجده کی لکه مونږ کې چې کوي سبحان ربی الاعلى په کې درې ځله وای بیا به الله اکبر وای پناستم دا سجده کولی شي دغه سلام ګرځولو ته ضرورت نشته چې سړی سلام وګرځي او که یو آیت په یو مجلس کې بار بار ویل شي یو ځل وای بیا وای بیا وای بیا وای په یو مجلس کې نو اقا یو سجده په واجبېږي زیات نه که مجلس بدل شو لکه آیت ولستا او دې د مجلس نه لا او بیا راغی بیا ما آیت ولستا دو سجدې به واجب شي یا په یو مجلس کې دوه درې آیاتونه جدا جدا وای چې څومره آیاتونه د سجدې ونو هغه سجدې لازمېږي دا د قرآن شریف رونو آداب دي خدای پاک دې موږ د قرآن شریف په دې آداب باندې د عمل کولو توفیق را نصیب وګرځولي کې د قرآن شریف تلاوت که زنانه کوي نو دا د کوشش کوي چې په پټه طریقه تلاوت کوي ځکه د دې اواز اوچتول ښه نه دي هغې کې جاذبیت بیا د سړو د اواز طرف ته اشتها پیدا کېږي د ګناه تصورات پیدا کېږي نو زنانه که تلاوت کوي دا د پټیټ اواز کوي چې عام سړي دا زنانه دا تلاوت ونري جمعات کې تلاوت کوي استاد نه ماشومان زده کړه کوي نو خیر دی څه بات نشته قرآن یادوي نو د پزوره چې وي بعض انسان په پټه طریقه چې تلاوت کوي نو قرآن شریف یې نه یادېږي نو دی په جهر لګي تلاوت کوي نو قرآن شریف یې یادېږي یو آیات بار بار وي بار بار وي نو په دې پروا نشته بلکې دا د یادولو طریقه ده په دغه طریقه یادول پکار دي د قرآن شریف یادول دا مستحب دي که څوک یې حفظ وکړي خو یاد ساتل واجب دي بعضې رونه قرآن شریف یاد کی نو هغه د یادولو ټیک ته بېشکه ثواب شته خو که بیا د ده نه قرآن شریف هیر شي دا ډېره لوی عظیمه ګناه ده نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځای کې فرمایلی دي چې ما د ګناهونه الله ما ته وښول د ټولو نه غټه ګناه چې ما ولیدله هغه دا ده چې یو سړی قرآن یاد کړي او بیا ترېنه هیر شي او ځکه حضور پاک فرمایي چې تاسو قرآن شریف یاد کړئ نو ګورئ دا بدې دور کوئ دا لولې دا داسې تښتي لکه اوښ چې په پړي تړلی شوي او سړی لږ هم پړي سس کړي نو دې ته تښتي دقه رنګې قرآن شریف یېرېږي او تښتي د انسان نه ولې چې سړی بې پروایي کوي نو بیا د قرآن خو د الله کتاب دی بې پروا انسان سره نه پاتې کېږي نو دور یې ضروري چې صرف دور یې کوي او په دې باندې ثواب هم کېږي او قرآن یاد هم پاتې کېږي په ټولو ذکرونو کې د قرآن شریف نه زیات د ثواب ذکر بل نشته په دې کې اجر او ثواب زیات دی ځکه دا د الله کتاب دی د الله خبرې دي په خپله او نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث پاک کې فرمایي چې د انسان د خولې نه کوم الفاظ خیږي نو چې د قرآن شریف الفاظ د د خولې نه کوم په کومه طریقه وځي او دا څومره ثواب لري نو دومره د خولې نه چې بل لفظ وځي نو دومره ثواب پکې نشته د احمد ابن حنبل رحمت الله علیه مشهوره خبره ده کړه چې الله ذوالجلال په خوب کې سل کرته لیدلی دی په سلم کرته چې کله لیده نو پړه کې سوچ وکړو چې که دې ولله مې الله په خوب کې ولید نو یو تپوس پتې کوم نو چې په سلم کرته ولیده نو تپوس یې ته وکړو وی رب العالمین وی چې څوک هغه شی راته وښایه چې تا ته به بنده زیات در نږدې کېږي وی د قرآن شریف په تلاوت ما ته بنده زیات را نږدې کېږي وی الله که څوک یې په معنا پوهېږي او که نه پوهېږي لکه باید سړی تلاوت کوي په معنی پوهېږي لکه عالم شو او څوک یې تلاوت کوي په معنی نه پوهېږي وی او که څوک په معنی پوهېږي او که نه پوهېږي خو چې د قرآن شریف تلاوت څوک کوي نو په دې ماته انسان زیات را نږدې کېږي نو کم خلک چې په ناظره قرآن هغې له ورځي هغې له پکار دا دی چې د ورځې خامخا یو سپاره یا نیمه سپاره دا تلاوت کوي دا الله سره یو نسبت دی او د الله خبرې دی او که چاته په ناظره قرآن شریف نه ورځي نو دا سوره اخلاص قل هو الله احد صورت دا خو ټولو مسلمانانو ته یاد دی دوه درې د نور هم یاد کړي که نه د هغې تلاوت دی کوي په دې کې ډېر لوی خیر دی ډېر لوی برکت دی چې کوم د قرآن شریف په آدابو کې یو ادب دام دی
چې ځان له قرآن شریف وي او دی رالی او د اودس نی مثلا ضرورت دی او دی دغه وخت کې د اودس نشته نو که دی څه په ټوکړه باندې ونیسي نو نوی شي خو ګوتې به نه وروړي که قرآن شریف لکه د ځان له قرآن نه دی په یو کتاب کې د قرآن شریف آیت لیکلی شوی دی لکه سکول اسلامیات او عربی دا کتابونه چې دي نو دې کې د قرآن شریف آیتونه خو دا قرآن نی او نقصي پارئ دا نور سی ترجمه مرسری نور سی تاریخی خبر مرسری نو دا داس یو کتابی چې د قرآن شریف په آیتونو مشتملی نه سپاره ده نه قرآن شریف نو خدا د آداب خدا دی چې هغه هم د بیودسه نه راځي خو یاره که یو سړی بیودسه راوالي نو خیر دی د هغې داسې حکم نه دی لکه قرآن شریف یا د قرآن شریف سی سپاره چې څنګه ده کیسټ کې چې قرآن شریف بند شي او کیسټ سړی رالی نو د کیسټ حکم هم د سپاره او د قرآن شریف نه دی هغه سړی بیودسه هم راغشتی شي خدا کیسټ نه چې څوک تلاوت اوري او په هغې کې د آیت د سجدې راغی نو په هغې باندې سجده نه واجبېږي دا عکسي اواز دی دا د انسان مستقل اواز نه دی نو د کیسټ حکم د قرآن شریف نه شو او نه د کیسټ د تلاوت حکم د قاری د قرآن شریف د تلاوت په حکم کې شو هغه هسې خو ښه دی د قرآن شریف سره خو چې د کوم څیز نسبت یې ادب یې پکار دی خو دا د دیني مسایلو په رڼا کې د دیني مسایلو خبره ده قرآن شریف چې یو سړی اږدي په پاک ځای کې دی اږدي پلیت ځای کې دی نه اږدي او قرآن شریف ته سړی چې اږدي ښه دا ده چې رومال یا کڅوړه کې کښېني د احترام او ادب دی او قرآن شریف چې کوم ځای کې اږدي نو خو داسې ځای کې د کېږي چې د انسان خپې ورته نه راځي اوچت ځای کې په الماری کې د قرآن شریف کېږي دا هم د قرآن شریف آداب دی او تصویرونه دی قرآن شریف سره یو ځای یو انسان نه اږدي او قرآن حکیم که نورو کتابونو سره اږدي نو آداب یې دا دی چې قرآن حکیم د نورو کتابونو د پاسه کېښودلی شي د تصویرونو د کتابونو سره یو ځای قرآن شریف کېښودل دا ښه خبره نه ده دا ګناه ده مړي سره قرآن شریف په جنازه کې وړل دا هم ښه خبره نه ده دا د قرآن شریف بې ادبي ده او که قرآن شریف زوړ شي دیني مسله دا ده لکه پاڼې پاڼې شي نو ښه دا ده د هغې خو درې طریقې دي خو زمونږ په وطن کې اسانه طریقه دا ده چې یو سړی یو داسې ځای کې کنده ولو باسي خښې کې چې د چا خپې پرې نه راځي ښه دا ده چې مړی وشي او مړی په لحد کې کېښودلی شي او په ډوره کې کوم وخت کې خاورې ورولي نو هغه ځای کې دې خښ کړي ځکه په هغې سم څوک پې نه ږدي یا یو کنده وکنئ او په هغه کنده کې دې خښ کړي د پاسه پرې خاوره واچوي چې څوک پرې خپې نه ږدي دی زمونږ په وطن کې اسانه طریقه ده ولې چې دا پاڼې هوا نه الوځئ او ځای په ځای غورځېږي نه قرآن شریف متعلق بله خبره دا ده چې په جیب کې سړي سره قرآن شریف یو دی دسماتې لځي دا به نه کوي دا به باریک دي او یا استنجا کوي نو قرآن شریف به د جیب نه وباسي او بار د یو ځای کې محفوظ کړي بعضې خلک په موبایلو کې د قرآن شریف آیاتونه ټایپ کړي او د رنګ په ځای هغه استعمالوي دا بالکل ګناه ده او ناجایز دی یو خو دا چې قرآن شریف د دنیاوي مقاصدو دپاره استعمالول دا ګناه شوه دویم دا چې اکثر ټک وله ورکړي چې کله خبرې شروع کوي نو په نیمه کې د قرآن شریف آیت بند شي نو معنا هم خرابېږي او د قرآن شریف بې ادبي هم ده نو په موبایلو کې د رنګ ټون دپاره قرآن شریف آیت استعمالول دا ناجایز دي دا ښه خبره نه ده د دې نه ځان ساتل پکار دی د قرآن شریف پوره ادب و احترام پکار دی او د قرآن شریف عزت پکار دی ځکه دا د الله کتاب دی او قرآن شریف کې الله فرمایي که نه ومن یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب نو د الله تعالی په شعائرو کې خو لوی څیز د الله کتاب دی او د الله تعالی کلام دی نو باید چې مسلمان لمونږ له پکار دی چې مونږ د قرآن شریف ډېر عزت وکړو او مونږ یې ډېر قدر وکړو ښکلې کړو سینې پورې پیوس کړو کڅوړه وله جوړه کړو الماری وله جوړه کړو او په اخباراتو کې بعضې وخت کې د قرآن شریف آیتونه راشي بعضې قمقل خلک د اخبارونه خرڅوي او بیا په هغې اخبارونو کې مټیان او امروتان خرڅېږي په لاسونو کې او ماشومان یې په ځمکه غورځي او ویڼو ته ځي دا ډېره سخته ګناه ده لاول خو بې ضرورته د قرآن شریف آیات لیکل نه دي پکار خو که ولیکلی شي ضرورت مسلمان د فایدې لپاره نو دا په داسې دکاندار خرڅول چې هغې بیا دا د سودا لپاره استعمالوي او پردی کې استعمالوي دا د قرآن شریف لوی هتک او بېعزتي ده او بې ادبي ده نو دکاندار له نه دي پکار خرڅوونکي له هم نه دي پکار او دکاندار له هم د دې اخیستل نه دي پکار او دا په دردی په کاغذ او د مټیو د خرڅولو لپاره په ډبو کې ښودل او ګوتی جوړول دا خو د قرآن شریف غټه بې ادبي ده
په بعضې کپړو د الله نوم لیکلی شوي، یا په بعضې دا د بیادبۍ لپاره، دا د ظالمانو کافرانو سازش، لکه یو ځل په چپلونو باندې د الله نوم لیکلی شوی لاندې، یا په بعضې جامو باندې په پنسو په لمنو د الله نوم یا د قرآن شریف آیتونه لیکلی شوي، یا تولی بلستن په دې څادرونو. نو که دا سیشې وي د دې نه ځان ساتل پکار دی. دا د قرآن شریف غټه بېادبي ده. موږ مسلمان له پکار دی چې په کارخانه کې یو شی جوړو چې لاول د هغې چیکینګ وکړو، وګورو، هسې نه په دې کې په دې ډیزاین کې خو داسې ډیزاین نه راغلی چې هغې کې د الله د نوم هتک وشي یا د قرآن شریف د آیتونو هتک وشي. نو دا د په قبرونو باندې بعضې خلک قرآن شریف آیتونه لیکي. دا سخته ګناه او سخت جرم دی. په ښځه باندې چا آیت کرسي لیکلي او چا د تیږې جوړې کړي او د قبر نه یې ګیر چا پیره تو کړي او په هغې آیت الکرسي لیکي یا صورت فاتحه لیکي. سخته ګناه ده. ولې؟ ځکه اکثر سپي راشي، سپی خو په لوړ ځای ته اکثر خپه اوچته کي او متیازې پې وکړي. نو داسې ډېر هم لیدلي چې سپی راشي او د قبر ته خپه اوچته کي او په هغې متیازې وکړي. دا څومره د قرآن شریف بېادبي ده. یا چې کوم مغزول طوفان سیلی راشي، غوښه وي او دا پلیتي هغه اوچتوي او په هغې د پاسه یې ورغورځوي. او اسم په ښکاره دی کې بعضې خلک خو ناپوهې نه پوهېږي، څاروي په مقبرو کې سړی پې د پاسه خپې کېږي یا ماشومان پې د پاسه ګرځي، یا اسم د قرآن شریف هتک دی. د دې فایده څه ده؟